ابتداءً مهندس محترمه ابتداءً اسلام کې دا اجازه شته چې ضرور به ضرور خامخا دو تهایی اکثریت کوم فیصله وکړه دا به خامخا نافذي د اسلام کې شته. زه چې دا درته ثابت دا خو ما درته حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ثابته کړه چې عمر رضی الله تعالی عنه ووره زه لزوم ته ثابتوم خپل زوی ته عبد الله ابن عمر رضی الله چې په دې شورا باندې په دې اکثریت باندې څوک فیصله نه مني سر ته قلم کا یعنی دو نفاذ او په بن کولی عمر رضی الله په بن کړي او چې په فیصله به کیږي په جمهوریت باندې چې څوک نو مني هغه نه سرم قلم کا دا حدیث خو ته منل دی کنه جواب بل یو بل اعتراض تاو کو چې دلیل دی صحیح دی هغه په باره کې چې فاسق او فاجر ولې جوړیږي نو الحمدلله علماء کرام ترې ترین مسر دلته پروت پاغي کې ویل دي چې وزیر اعظم یا لوی مشر چې کمی بادشاه پاغي کې بس 15 شپږ صفاتونه وي صادق پوي امین به خیانتګار بني او ته پته دي چې نواز شریف چې پچی شي تللی دي صرف او صرف د یین په وجه باندې چې هغه خیانت یې کړی یا دروغ ویلی تنخوا من خای د زوینه او خدای پاغي وجه باندې نه حل شو فیصله پاغي باندې الحمدلله فیصله شروع خو بل کا فیصله بل فرض په نکی کنه خو په عین کې دالي کلی شي دي چې زمونږه مشر بشوي هغه با فاسق او فاجر نوي هغه با خیانتګر بني امین او صادق په خاطا ویل چې بیا علما ولې ناراضي دا خو د تاسو کسانو غلطۍ دي تاسو په وجه ناراضي زنه خلک وټونه نه ور کوي سیکولر نظریه ده زنه زمونږ علما کرام دي هم مسلک کسان دي هغه بغیر د دلیل نه د کفر ولا فتوی لګي خلک وټونو ته نه پری کني اکابرینو په ټولو فتاوو کې لیدلي چې نیک سړی ته وټه چول دا ثواب دی فتاوا فریدی لیکلي دي او بنوي علامه یوسف بنوري دا خو تمانی کړ په ټولو فتاوو کې لیکلي چې د وټ څه حکم دی هغه چې وټ شهادت دی بیا وی چې وټ پټول دا شهادت چې پټای دا کفریږي ته خلکو ته وټونه ماچو دا خو تور توای خلکو ته او بیا د خلکو نظریه چې ته برابر کې چې ګوره د جمهوریت چې پاکستان کې د اسلامي جمهوریت د علماء کرامو ډیر کردار ادا کړی دی خلکو نظریه برابر کې چې ووټ ما پټاوي کور کې منع وځي وټونو ټیم کې ووټ واچوي علماء کرامو ته نیکو خلکو ته نو خود به خود به اسلام ته لار هموار شي او کته دا اعتراض چې اوس پر ایران الله پاک په دې نه مکلف کړي سمرات باندې نه مکلف کړي ډیر پیغمبران دي چې یو کسي مسلمان کړي دي سونو کالو به تبلیغ خو یو کس به مسلمان کړي دې ته مکلف نه نو ته اول دا خو بیا موضوع سره اوړو کنه ما درته وویل چې پاین کې لیکلي چې وزیر اعظم په فاسق او فاجر نه د جواب مې درک دا دلیل بل دلیل تا طرف نه دی راغلی آیاتونو په باره کې ما ته په دې اتفاق دی چې جمهور به غیر شرعي فیصله چې کوي دا جمهور مونږ نه منو ښه دته خو به حاکمیت اعلی جمهور ته چې حاصل چې کفر ورته پاکستان کې حاکمیت اعلی الله ته حاصل له تو سیوا فیصله و شاید وزیر اعظم ولا فیصله د جمهوریت نه دا کړه چې فاسق او فاجر به خامخا مونږ جوړو تاسو فیصله په عین کې نه دی کړی عمل له قران مو خلاف کېدل شي قران پاک کې څه لیکلي دي په حدیثو کې څه لیکلي خو د مسلمان عمل ور سره نشته مونږ اوس وبس قران پاک او حدیث دغه په قران پاک کې چې کم دستور لیکل دي په غیبه د ما او عمل نشته کنه په دې باندې کفریږي نه چې عمل مې نشته خو پاکستان چې کم عین دي کم دستور دي دا بالکل اسلامي دي او دا پابند کړي دي چې څوک په خلاف شریعت فیصله نه کوي بل خو په یو بل قانون کې یو بل شک داده کچا د عین خلاف یعنی د قران او حدیث خلاف فیصله و هم کړه نو ته پنسي ملويږي چې عین خلاف ورزي چې مولانا صاحب نو ورېدلی چې په طریقه عین تر شیغه وای دا د ټول اسلام دی په دې عمل شروع کړي د مولانا صاحب چې بار بار د عین ذکر کوي طریقه عین نو ته داسې یو فیصله او خیا چې جمهور کړي په پاکستان کې جمهور کړي ها او قانون او په دستور کې فرق هوا ها قانون روان دی لاړ میکاله ول ته یو داسې فیصله او چې زموږ جمهوریت داسې فیصله کړي چې د قران او حدیث خلافي د حاکمیت اعلی په کې جمهور تخصیلی داسې یو فیصله وخه چې کفر او غیر شرعي ثابت شي صحیح دی کنه وزکه وای چې نور اخو د اتفاقی دلایل ما او بیا ما تاسو ډایرکټ ما کرا چې جواب درکخه داسې چې خبره مبهمه مکه واضحه خبره او جزاک بسم الله الرحمن الرحیم مفتي صاحب محترم وي زمونږ عین کې دالي کلی دي ان شاء الله عین باندې باباس جدا کوم را روان دي کفري په کوم زما شک دی په در ان شاء الله دایي په دفعات خبره کومه تاسو چې ګور نواز شریف دی وجنه معذوره شد د عین خلاف ورزي کړی و نو دا خو ما داسې د کوسله کاری مفتي صاحب محترمه زه وایم چې درې ځله وزیر اعظم جوړ څنګه شو ابتداءً نه دی کړی ابتداءً عوامي غلطي ده نو چې غلطي زه جواب تاسو به نه کوئ جی تاسو ما غونته اوري کنه تاسو به نه وایي جی ما خبرې نه دي کړې ګور زه لیکم تاسو هم لیکئ ابتداءً آیا اسلام د دې اجازت ورکوي چې د دوتهایی په اکثریت باندې به خامخا چې صالح حکمران ویمه صالح حکمران بیا هم ته د په رایه به دوتهایی اکثریت باندې به حاکم جوړیږي یو ابتداءً آیا هر فاسق او فاجر ته په داسې عظیم منصب کې د رای اجازه شته
تاسو ما ته عثمان د تاسو دلیل ویل ما د رد کو استدلال تنه ما ورته تاسو ثابت کی چې هغه فاسق فاجر ناقشتي یا وخت فاسقان فاجران یا پودریان تاسو ثابت کی دوس ان شاء الله کتابونو سره د خلافت کتابونو سره ثابتومه چې هر چاته د اوټ اجازه نشته د رای اجازه هر چاته نشته مفتي محترم یو دویمه خبره تاسو دوکا چې عین کې لیکلي دي خو صرف عمل کې کمی دی نو په عمل ورته ما کافر نه زه خارجي خو نه مفتي محترمه دا ما خلافي اوس قران کې لیکلي زنا مو کې ما زنا وکا نو ګناګار يم کنيم ګناګار مفتي محترمه ګناګار ما نو زه ګناګار زه خو د ګناه ولا شي کوم کنه نو چې دغه د قران شي خلاف کو نو بیا خلاف شریعت شو زه خو دا یم چې قرآن کې صرف کاغذي کاروي باندې کار نه کوي قرآن کې لیکلي زنا مه کوئ قرآن کې لیکلي مونځ کوي زه مونځ نه کوم ګناهګار یم که نه یم ګناهګار نو عین کې چې لیکلي دي او بیا هم فاسق راغی نو ګناهګار شو که نه شو نظام خلاف شریعت شو که نه شو دا زما تاسو نه سوال دا تاسو کوي بیا تاسو ویل شرف اوټونو باره کې نو انشاءالله په هغې اوس دا مجلس نه بیا په هغې مجلس مقرر کړو زه به انشاءالله ثابت کوم په ګڼو دلایلو سره چې اوټ شرعي شهادت نه دی نه شرعي وکالت دی دا به انشاءالله په ګڼو دلایلو سره تاسو ثابت کوم په لسګونو حواله جات سره انشاءالله د فقه حنفي سره هغه خبره به وشي پانسۍ ملاوېدلو خبره تاسو وکړه نو دا پانسۍ ولې میلونه شول خو دا لږ وښیي راته دویم نمبر چې پانسۍ تر اوسه پورې ولې میلونه شوه دې له به اسمان نه فرشتې راګوځي تنفیذ له او که نه بل مخلوق به راځي دا خبره تاسو کوي بهرحال زما دلایل هغه شروع دي مفتي صاحب محترمه کثرت رایې باندې فیصله دا ګوره مفتي تقي عثماني صاحب وان تطع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله د دې نه تقي صاحب هم استدلال کړی که زه غلط یم بیا دې هم غلط دی د دې نه زموږ تمام اکابر وروسته خیم اردو په توجهات مې وروړي دي استدلال کړی بیا ټول اکابر په خطا دي زه الحمدلله د اکابر په منهج باندې روان یم دا تاسو ته بیا خیمه نور کتابونه هم شته نو ګوري مفتي صاحب محترمه اوم نمبر دلیل زما بسم الله الرحمن الرحیم وترى كثيرا منهم يسارعون في الاسم والعدوان واكلهم السخط لبئس ما كانوا يعملون ته ډیر ګوري دي نه چې په ګناه کې لګیا دي ظلم کې لګیا دي او حرام خوراک کې لګیا دي ډیر بد عمل دي چې دوی کې سوره مائده آیت نمبر 62 ترى كثيرا منهم دلته موږ معیار ګرځولې د حق او د باطل چې اکثریت فیصلو کا خامخا بنافذ کی مفتي صاحب ما دي خامخا ټیک د لږ وخت گیو اسلام کې که اکثریت فیصله وشو خامخا پکې نه جایز ده چې خلاف شریعت نه دلته خامخا ټکی دی دغه باندې زور وړم او زه درته ښیم انشاءالله عین در ثابتوم چې عین کې دا لازم دي چې هر قانون سازي کې دوی تهایی اکثریت بیا کوي که بالفرض هغه بلا شی دلایل دي یو کس سره خو هغه اکثریت نه یو طرف ته مطلب 150 کسان دي بل طرف ته 149 کسان دي 149 کسان دي نو 149 کسان با اوس کدي سره د غرونو غونډه دلایل قطعي دلایل خو هغه طرف ته 150 نو خامخا فیصله کی د کثرت کومه تاسو په دې خبره ځان پیږي ټیم کو نه پوره لشه بسم الله الرحمن الرحیم اوم نمبر دلیل اتم نمبر وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا ما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا ډیر کفار لره ډیر خلق لره يهود لره دا قران نزول سرکشي نورم ذاتي کفر نورم ذاتي دا ایزمو په شان د ډیرانو قران باران نه شوش نورم ګندګي په ګرا پیدا شي د فساق او فجارم دغه د اسلام درست دي ما درته مخکې دلایل پیش کړل نه هم نمبر دلیل د بسم الله الرحمن الرحیم الله پاک فرمای أو ولو أن مقام التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون ډیر بد دي شاغه دي کوي په دې ما ځان سره کړی مفتي محترم په پنسن مې ټول قرآن پنسن استلوي مې څنګه نه داس به خپه کېږي نه لسم نمبر دلیل بسم الله الرحمن الرحیم دغه مخکې سورې مائده آیت نمبر 66 قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل من ربك طغيانا وكفرا زیات دینه هغه قرآن ولا سرکشي زیاتي فلا تأس على قوم الكافرين سورة مائده آیت نمبر 66 بسم الله الرحمن الرحیم زمای ولسم نمبر دلیل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا تبډیر ګوري چې دوستی کې د کافرانو سره آیات د کافرانو یو منافقینو مبارک دي آیا زمون ګمران د کافرانو سره دوستی نه کوي غاړي نه ورکی لاسونه نه ورکی مفتي صاحب سترګې بنه پټو امت ته حق وایو کنه الله ورانه پښتنه کوي جزاک الله دا کتاب دی ولې پیش کړی تقي عثماني وین ته اکثر د دې جواب راکړي به مل دا سره پیش دا مې د دینه شیخ دینه دې پاره مې پیش کړی اکثریت باندې دی آیات نه استدلال درست دی دې کې تقي عثماني صاحب د اکثریت باندې رد کړي دا تا مقصد دا دی چې رد یې نه کړي نو سره پیش کړي رد یې دی وګوره البته کثرت رائے اتنی به حقیقت چیز بھی نہیں آیات یې ویل دي چې زنا معترضین دا سے اعتراض کوي خو کثرت رائے ازه کې اعتبار نه لري چې قرآن او حدیث خلاف فیصله کیږي په دې خو ما ته اتفاق راغی کنه ولې
ولیکه کنه نواب شریف ولی په څه شي په سټمپ پیپر درته ولیکه خو هغه خو ته یو نقطه خو هغه نقطې خیا کنه جمهوریت نظام پاکستان خلاف شریعت دی زه درته وایم چې کومه نقطه اتفاقی په غیا ایتونه مو ثواب ته دومره ایتونه دی ویلې اتفاقی دا ولیکه دلته چې بیا په دې ځایات نه وایم دا ولیکه چې جمهور چې نه چې جمهور کلا چې دا ایتونه ته دی وای چې جمهور کلا د خلاف شریعت فیصله وکي نو هغه جمهوریت چې دا هغه کفر د خلاف شریعت دا ولیکه چې جمهور کم ځای کې خلاف شریعت د الله او د رسول د حکم خلاف جمهور فیصله کوم وکي کنه هغه خلاف شریعت هم د کفر دا ولیکه او چې کلی وي او که جمهور وي چې شریعت مطابق فیصله وکي هغه به مونږ ته هغه مونږ منو دا ولیکه چې بیا په ایتونه نه راوړي ټیم په ځای جی وای ها وای دا جمله چې خطرناکه ده تاسو به دې سوچ وکړئ اوس 2/3 اکثریت د نواز شریف د انتخاب فیصلو کې د خلاف شریعت ده کنه ده دا یا غره ولا اول ځل ته مې چې دی جواب درکوم چې دا څه شی کتاب باندې پیش کړي چې کستا ولا مدعا نه وی کنه په دې کستا مدعا نه دي کې تنوی صاحب د کثرت د دې ته هي اکثریت ویلي چې مرجح دی دا لیکلي د اخري کې خلاصہ بیان کړي دا څه کتاب ما پیش کوي چې استا خلاف ښه دا کتاب استا خلاف ته د تقی عثماني اسلام او سیاسي نظریات دینه جمهوریت د پاکستان ولا ثابت کړي دي چې دا د شریعت خلاف نه دي د کتاب باندې که فیصله را سره کوي نو په دې فیصله وکړو چې د کتاب څه لیکلي که په تقی عثماني صاحب فیصله را سره کوي په غیبه فیصله وکړو یا په دې کتاب فیصله وکړو چې د سویلي جمهوریت په باره کې که کفر ورته ویلی یا خلاف شریعت ورته ویلی بیا به فیصله ولیکو خدا کتاب به وړو شیخ ادریس صاحب ته یا به کوړي کې شیخانو ته ورو یا کته وای چې نه پته کې عثماني صاحب فیصله کوي نو دواړه به الته لاړ شو یا به غلط خپل موقف ته ولیکي زبو ولیکو دا کتاب کې خو هغه جمهوریت ثابت کړی دی د پاکستان جمهوریت خلاف شریعت علتونه تل لري کړی دا ولید صاحب له اقوال په دې کې نقل کړی بیا دا کتاب به نه پېښ کړ خا وره بل خبره وره بل سوال تا دی آیاتونو متعلق په آیاتونو کې چې کوم آیاتونه ته وای هغه نه ته دا ثابتوي چې جمهور کله خلاف شریعت فیصله وکي دا جمهور چې دا خلاف شریعت ته کفر دی نو دا خو ته اول نه و چې په دې ماته اتفاق را دی کنه دی لیکه وای لیکه چې بیا په آیتونه نه راوړي عمران خان نواز شریف زرداری د دې جواب درکوم دا د اعتراض په فضای دی دا د بالکل فضای اعتراض دی چې توای چې خلاف د دې انتخاب خلاف شریعت د کوم چې توای چې ابتداءً چې کلا فاسق او فاجر ابتداءً جمهور منتخب کی نو توای چې دا خلاف شریعت دی د نور آیتونه بیا ګور نه وای شاپ دې مونږ اتفاق دی دا د بالکل صحیح اعتراض دی د دې جواب اورا چې فاسق او فاجر پرای سره چې منتخب نشي مثلا استیلاء او تغلب سره چې راشي مثلا نو بیا دغه حکومت په تمانه کنه تسلیمای به کنه به تسلیم او ښا دارنګ په جمهوریت طریقې سره چې دا جمهوریت تر یو فاسق او فاجر کراغه یو جمهوریت په طریقې سره لکه د یزید ولا خلافت چې قائم شوی کنه تغلب استیلا سره نو مسلمانانو صحابه کرامو دغه مخالفت نه وکړه د معاویه رضی الله خلافت نو بادشاہت خو اسلامي و هغه ته چا غیر شرعي حکومت نه دی ویلي خلافت نو خو اسلامي حکومت هغه ته ویل معاویه رضی الله تعالی عنه ولا هغه خلافت خو نه وکنه او صحیح دی کنه خو چون کې دلته کې موجودین خلق متاثر شوی د معاویه رضی الله پس بدر دوی واصلي کې هغه ملوکیت ته الله طرف نه وای آیات او حدیث کې درغلی چې خلافت نه بعد بیا ملوکیت وي الله طرف نه وای نو معاویه رضی الله خلافت چې دا غو خاطه دغه اعتراض فاسق او فاجر ما درته فاسق او فاجر کا مسلمان استیلاء او تغلب سره امراشي کنه چې یوزلی غلبه حاصله کړه په اړه طریقه باندې وا نو بیا استیلاء او تغلب نه خو غلطه طریقه نشته تغلب او استیلاء نه بغیر چې نه عوام رائے پکې شامل ده کنه او بیا درته وایم چې عوام پر رائے باندې انتخاب کول چې هغه څنګه فاسق فاجر باندې پابندي ده اوس ته وایي چې را فاسق او فاجر د خو په معیار مطابق ته پیپل پارټای نه پوښتنه وکړه چې زرداری فاسق او فاجر دی ته د عمران خان پارټای نه تاسو وکړه چې آیا د تاسو عمران خان چې هغه ورته صادق و امین وای ته د نو شریف پارټای نه تاسو وکړه د خو د تاسو خپل رائے ده چې هغه ته فاسق او فاجر وای علما کرام عین کې لیکلي چې فاسق او فاجر او خائن به ناراضي او پاین کې لیکلي اوس چې کله عوام رائے ورکړي عوام چې رائے ورکړي خپل رائے مطابق هغه ته امین وای صادق ورته وای هغه وای چې د ملک لپاره خده او بل وزیر ته دام ثابت کو چې احکاماتو نافذ کولو د لپاره یا جنگ کولو د لپاره ابن تیمیه رحمت الله تعالی کلی دي حدیث نقل کړي اخر کې د کتاب کې ابن تیمیه رحمت الله لیکلي چې کيو طرف ته فاسق او فاجر وی خو طاقت کی وی یعنی جنگ کول شي سپسلیری کول شي او نظام چلاول شي فاسق او فاجر او بل طرف ته یو ساده غوندي وی هغه دیندار وي خو ساده حکومت چلاول باندې نه پويږي جنگ تربیت یې نه وي نو ته به هغه سړی امیر جوړای چې کما په د کم فیلډ کې په د کم میدان کې ماهر دی
دا فسوق او د فسق او د فجر چې کم دی دالته کې ورته رکوټ نه جوړي امیر جوړ شوی دی او ابن تیمیه رحمت الله اقوال دلته لیکلي دي خو تاسو په دې باندې زه وخت نه ضایع کوم دا تمانه چې هر میدان د پر هر سړی منتخب کای ښه خلیفہ مونږ نه منتخب کوو چې ته خلیفہ ولا اوصاف پکې ګوري مونږ یو بادشاه منتخب کوو نو بادشاه په جمهوریت په دې لاره باندې مونږ خلیفہ نه منتخب کوو ښه خلیفہ خو طریقه کار مختلف دی بیل خبره ده مونږ درته وی چې پاکستان کې چې یو بادشاه منتخب کای په رایو باندې دا ګناه نه ده کته پکې دا خیال وی چې د کې خزونه رای اخیستل شي هغه جواب درکوم یو دا اعتراض په ځای دی چې عثمان رضی الله په بار کې خزونه کله رای اخیستل واوره واخو ورا کنه دا حدیث خو ته د په دلته شتام ده ته بیات چې عبدالرحمن رضی الله فرمیل چې ما په کور کې دننه په حجاب کې دننه او بهر د مشومانو نه په مکتبونو کې د ټولو نه مې رایه واخیسته د عثمان رضی الله په باره کې علي رضی الله په باره کې یو خبره او یو اخري کې د چې نبی علیه السلام چې کله مدینه ته راغی هلته ریاست امیر جوړ شوی و کنه هغه ریاست امیر د چا په رایه باندې جوړ شوی هغه جواب را بسم الله الرحمن الرحیم مفتی صاحب محترم ان شاء الله سنجیدګي چې اختیار کو خبره اسانه ده اول نمبر تاسو د شرع اکوړی ته بلا شو تکي سیب ته بلا شو موږ د بیا راتلو سره دلته مو ته خپل کې ان شاء الله دون لري خو مو ته پیګو همدغه مشران هم سبقونه ویلي د عوام په فیصله کوي ان شاء الله تاسو به وګورئ نو دا مجلس کو خیر بیا که الله پاک برابر کالته هم لاړ شو ان شاء الله سو بد خبره نه ده دویم نمبر تاسو دا وایي چې ما در باندې اعتراض وکړ چې نواز شریف یا زرداری یا عمران خان غونته فساق او فجار ابتداء آیا د دې تقرر درست دی شریعت د دې اجازه ورکوي دا موافق الشریعت دي که مخالف الشریعت نو تاسو جواب ونه کړ تاسو د تغلب خبر وکړئ تغلب یګوره تاسو چې کس په استیلاو کې تغلب وکي او حاکم جوړ شو نو آیا بیا به منی کنه منی بالکل به منو نو عدل د دوه خبرې دي یو ابتداء حاکم جوړول زما خبره په اعتراض می پدی در باندې دي سوال می پدی دي او یو چې تغلب سر په زور راغې نو به منی نو دې دوه کې زما کو د اسمان فرد مفتی محترمه یو پرای سر ابتداء پرای سر په مشورې سره فاسق فاجر جوړول زما سوال پدی دي اعتراض می پدی دي او یو په زور باندې راته دي نو په زور شو سړی راشه ته وس نه رسی او دا علت علماء دا ذکر کړی دی چې دا متغلب به شهادت به ولی منی ځکه چې دا په زور راځي کنه نو د زور هم چې د عوام دا چکنی کی نو چې دونه شر جوړي عوام چکنی کی نو ځکه مجبورن به منی هغه ابتداء خبر نه ده د تغلب نه رستو خبره ده د نظام منودلو یو خبره او دلته ابتداء خبره چې آیا ابتداء د داسې فساق او فجار انتخاب موافق الشریعت دی که خلاف شریعت دی دا راته جواب براکې دا باندې پاتې شو مفتی محترمه د یزید یا د جی ها زه وایم دا تاسو لږ سوچ وکړئ خیر ما ته وخت گئی بیا مفتی صاحب محترم دو فرمایل د یزید حواله ورکا د ابن تیمیه صاحب نو ګوره جی دا قیاس مع الفارق دی زه خو نظام ته خلاف شریعت ویم او الته موافق هغه عین شری نظام صرف فسق دغه په ذات کې نو دی وغي باندې قیاس درست نه دی ان شاء الله او تاسو ثابت کوم بیا تاسو چې دا غستاره او زماره د چې دا فاسقان دي خپل ورکرانی وی چیرې دا فاسقان دي مفتی صاحب زموږ او د غیره اعتبار نه شریعت ته وګورو آیا د شریعت په نظر کې تاسو نه پوښتنه کومه نشنلیان مشران فساق دي کنه دي جواب براکوي دا پتا سوزن سره لیکيږي دا بفریدینو آیا د شریعت په نگاه کې بیګری زرداری دا فاسق فاجر دی کنه دي نواز شریف او اوس موجوده تاسو امیر المؤمنین هغه چې کوم دی د شهباز شریف دا د شریعت په نگاه کې سترګې ونه پړي مفتی صاحب محترم ګیره نشته فاسق فاجر دی کنه دی اوس د اقتدار تر راتلو وروسته ویډیو په ریکارډ موجود ده شراب اسکلی دي سر دی فاسق ګرځي کنه ګرځي مفتی صاحب محترم دغه جواب به تاسو ما ته راکړئ لہذا د زموږ دا دغه نظر له اعتبار نشته شریعت کې فساق او فجار شو شریعت کې فساق او فجار شو ابتداء د دې انتخاب درست نه دی ما ته الکه رابه کې د علامه ماوردی صاحب احکام سلطانی راکا قرطبی اول نمبر جلد راکا او ورسره السیاسه والاداره راکا تاسو سخیمه چې شریعت خپل اصول مقرر کړی دي د هغه اصول مطابق به خلک انتخاب کوي نو چې تاسو یو طرف ته وایي زمون قانون اسلامي دی او بیا هم د شریعت د اصول نه سرغړونه کوي ولې کوي دا یې مطابق انتخاب ولې نه کوي مفتی محترمه تاسو راکا د سیاسه والاداره راکا احکام القرآن د قرطبي غټ سور جلد راکا تاسو سم دغه دا دي دا درې کتابونه راکا دا درې کتاب راکا درې را مفتی محترم ان شاء الله عزیز مونږ تاسو به والله بالله ک زمونږه یعنی مونږ الله نه دا سوال کړی زمونږ د لاس د مسلمان تذلیل ونشي الله دې مونږ تاسو حق ته رسینو داس خبر نشته راکړي
دا احکام سلطانیه والولایات الدینیه د علامه ابو الحسن علي بن محمد بن حبیب البصری الماوردی د خاص لورم صدی عالم دی د فرمای فصل دا 17 نمبر صفحه ده دا جی فصل شروط اهل الاختیار شروط اهل الاختیار نو شریعت مفتی سے محترم توجه مغواړم نو شریعت اهل الاختیار یعنی زمون په نوې جدید اصطلاح کې اوټر د پاره خپل شرایط خېدي دي هر سړی رائے نشي ورکولې هر سړی اوټ نشي ورکولې په امت کبرا او تعظیم منصب کې فرمایي فاما اهل الاختیار فشروط المعتبره فيهم ثلاثه په اهل الاختیار کې یعنی په نن سبا زمانه کې اوټر اصطلاح کې اوټر کې بدري دري معتبر شرایط احدها العداله الجامعه لشروطها العداله الجامعه لشروطها داسې عدالت چې هغه جامع وي ټول شروط لره آیا د اجراګان چې ډبګرۍ آیا د دې یو نشته که نشته اوټ ورکولی شي که نشي ورکولی بلکې دلته کې د خپل انتخاب دپاره بلکې آیا د قادیانت د اوټ مطالبه هم شوې ده انشاءالله تاسو ته به زه ثابته کړم قادیانۍ هم دلته څه کال مردان کې چې اوټونو د مردان نه ماته یو لس چاره ولګو د 12 کورنو د زنانو د قادیانانو د ادرېدو د اوټ ته د ادرېدو حق ورکړی شوی دی او انشاءالله چې وخت راشي تاسو بیا وښیم نو آیا اسلام کې دا شته خاطه چې مبحث چې کم دی کنه دا ګډوډ کای زه وایم چې یو دلیل ووایه بیا په هغې باندې ودرېږه چې هغې زه جواب درکړم که نه ته یو سوال پکې دلته یو الزامات ولګول چې یاره فلنکی فاسق دی او فلنکی فجر دا خو ستا کار نه دی که نه دا خو د عدالت کار دی عدالت ته به د مسله د سړی فاسق دی او فجر دی جواب ما درکړه چې عین کې لیکلي چې فاسق او فجر به نه جوړېږي خاین به نه جوړېږي هغه په عین کې لیکلي شوي دي صحیح دی که نه او دا تا یو پکې دا اعتراض وکړو چې ګیره یې شي نه وي نو دا د ګیره چې دا کم ده ته په هغه کې وګوره فقې کتابونو کې چې کله دومره د هغه عام شي ګناه عام شي نو داسې دا ګیر بغیر ګیرې ولګوي هم قبلیږي امیر هم جوړولی شي دا ګیره ولا خبره چې دا په کتاب فقې کتابونو کې شته ده او بله خبره دا ده چې کم ووټ چې دا که نه هغه شهادت القضا نه دی شهادت القضا نه دی دا شهادت التزکیه دی دا رائے ورکوي چې دا سړی ما طرف نه پاک دی امین او صادق دی او دا به کار کوي خلکو دپاره دا صرف دغه رائے ده د دپاره دا شرطونه نه دي چې کب ته د شهادت القضا دپاره شرطونه راوړي یو خو د بله خبره دا وکړه چې ما درته ووایي چې که تکي عثماني صاحب کتابونه پیش کوي نو تکي عثماني صاحب باندې فیصله وکړو د کتاب معنا دا نه ده چې ته یې معنا کوې که نه ځکه مې درته وایي تا وایي چې تکي عثماني صاحب څه کوي مونږ خپل عالمانو د عوام به فیصله کوي وګوره ته دلته کې په عوامو فیصله کوي فاسق و فجر وي جړګانې هر قسم عوامو د فیصله کوي چې عوام به واوري په ویډیو کې دا فیصله وکړي دلته کې عوامو طرف ته رجوع کوي او علما کرام پرې دی چې زه کوم غټ لوی علما کرام چې تا استادان دي زما استادان دي هغه طرف ته رجوع خو ته چې نه هغه پرېږده دلته کې عوامو طرف عام عوامو ته په عوامو کې خو بیا جړګان هم داخل دي فاسق و فجر هم دي زه نه اول نه اخره پورې تا نه دا مطالبه کوم چې تا کم یو دلیل ماته یو دلیل راته وښیه چې په دې پاکستان اسلامي جمهوریت باندې تا کم یو دلیل راوړو که ته دا د دلیل راوړو چې په ابتدا کې فاسق و فجر نو فاسق و فجر تشریح پته نه کاږي دا فاسق و فجر دا مې درته ووایي چې فاسق و فجر تشریح پتا باندې نه دی هغه علما کرام په عین کې شته په عین کې ویلي چې فاسق و فجر باندې وي څومره پورې حدا پورې عین کې لیکلي شوي دي په دې باندې ټولو مسلکونو علما کرام او کبیرینو اتفاق کړی دی په عین کې فاسق هغه ګناه چې کم ده هغې تعین هلته کې کړی شپږ څیزونه ذکر کړي په عین کې تا سره خو عین شته که نه نو هغه شپږ څیزونه ذکر کړي دي ته تعین مه کوه چې ته زرداري ته وایې چې هغه اوبه څکلي ته شراب څکلي ته چا ویل چې شراب دي په ښکاره باندې شراب څکلي که نه او هغه ټایم کې چې کله د خلک منتخب کوم هغه ټایم کې خلکو شراب ورسره لیدلي اوله یو خبره خو دا ده چې هغه ټایم کې خلکو ته پته وه چې د شراب څکل وروسته په ویډیو کې وڅکل ته وایي چې ویډیو ته بیا ثابتولی شي چې د شراب څکلي که بل څه څکلي دي وروسته بیا فاسق و فجر ما درته ووایي چې پاکستان عین دومره پابند کړی دی چې نواز شریف چې کله په رښتیا وکړو چې عدالت کې د هغه ثابت شي دروغ یې صرف ثابت شي دومره دروغ چې زوی نه تنخواه اخلي دی چې نه دا خبره ثابته شوه په دې باندې نه حل شو په عین مطابقه و فاسق و فجر دروغجن دا به حکمران نشي جوړېدلی عین لیکلي دي اوس د عوامو رایې ته خو به راځي که نه عوامو نه به تپوس کوي چې کم دی خوښ دی ملک دپاره کم ستا په ذهن کې فاسق و فجر نه دی عوام تا چې څنګه وایي چې عوام به فیصله کوي نو عوام بیا فیصله وکړي چې دغه سړی زما خوښ دی جمهور فیصله وکړي او دا خو ته مانې چې شریعت خلاف فیصله نه وکړي نو بیا کفر او غیر شرعي نه دی نو ته داسې دلیل راوړه چې دا پاکستان کې جمهور یوه فیصله کړې وي د حرمت د حلت فیصله کړې وي او جمهور په ویلي چې بس نن ورځې نه دا شی حلال نن ورځې نه دا شی حرام لکه سیکولر جمهوریت کې چې
د کفري فیصله کیږي حکمیت اعلی جمهور ته حاصل دا حکمیت اعلی جمهور ته نه دی حاصل الله ته حاصل دی خو ته داسې یوه فیصله وکړه چې جمهور داسې فیصله کړې وي د انتخاب نه بعد چې کله جمهور پارلیمنت منتخب شي کنه بیا د پارلیمنت کومه یوه داسې فیصله کړې ده چې هغې خلاف شریعت ته او ټول پې جمع شوي دي خلاف شریعت هم ده او کفري هم ده داسې یوه فیصله یو دلیل وښیه بیا به انشاءالله د نوره دلایلو ته د ضرورت نشته جزاک